سیستم پاتولوژي مختلف غړي ویلي دي چې له هغې جملې څخه په تیر درس کې موږ تاسې د هسټر یا هم د ریحام په ځینې ناروغیو باندې بحث وکړل. همداسې وکړه. نن به د خیره موږ تاسې د ریحام په سرطانونو باندې بحث کوو چې واقعیات هم ډېر دي او د بده مرغه چې هر کال په نړۍ کې په زیاته پیمانه باندې ښځې د دغه د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو تاسې راځئ چې وګورو چې په یوټرس کې کوم سرطانونه واقع کیږي ډاکټر صاحبانو. په خاص توګه سره د یوټرس د مایومیټریم او د هم انډومیټریم په برخه کې کوم سرطانونه را پیدا کیدای شي. ډاکټر صاحبانو د یوټرس مایومیټریم او انډومیټریم هم د ځینې سرطانونو دپاره ډېر مهم مساعد ځای ده چې له دې جملې څخه هغه سرطانونه چې په دې ځای کې واقع کیږي زه به تاسې ته ځینې نومونه واخلم چې مثلا د انډومیټریم ګلینډ خپله په انډومیټریم کې چې کوم غدوات دي له هغوی څخه چې کوم سرطانونه منشا اخلي هغه په څه ډول سره وي ډاکټر صاحبانو؟ د انډومیټریل پولیپس په ډول سره وي کیدای ځینې او کیدای شي چې انډومیټریل کارسینوما په ډول سره خبیث سرطانونه د انډومیټریم د غدواتو څخه منشا چې اخلي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او بل چې دی ډاکټر صاحبانو د انډومیټریل سټروما څخه انډومیټریم هم سټروما لري که نه تقویوي برخه له هغې ځای څخه هم ډاکټر صاحبانو ځینې سالم و خبیث سرطانونه منشا اخلي. مثلا تر ټولو ښه مثال دی لکه مثلا سټرومل ناډیولز سټرومل سارکوما او سموث مسل اف د مایومیټریمز د مایومیټریم یا هم د رحم د ښویو عضلاتو څخه چې کوم سرطانونه منشا اخلي هغه عبارت دي ډاکټر صاحبانو لکه سالم سرطان لیومایوما خبیث سرطان لیومایوسارکوما او مولرند میسوډرم یا د هغه برخې څخه د رحم چې هغه یې له میزوډرم څخه منشا اخیستې وي له هغې څخه مختلف ډاکټر صاحبانو سرطانونه منشا اخلي چې په صورت عموم کې موږ تاسې هغوی ته ملورین ټیومرز وایو چې له دغو جملې څخه یې ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهم چې دي هغه انډومیټریل پولیپس دی انډومیټریل کارسینوما ده لیومایوما ده او لیومایوسارکوما ده چې دغه یو په بل پسې به یې موږ تاسې ووایو. یعنی نن به موږ تاسې د خیره په کومو سرطانونو باندې بحث کوو؟ انډومیټریل پولیپس انډومیټریل کارسینوما لیومایوما اینډ لیومایوسارکوما دغه یو به یې وایو د خیره. صحیح. اول انډومیټریل پولیپس یا یوټرین پولیپس چې باید ورته وایي. ډاکټر صاحبانو د رحم په هره برخه کې که چیرته مثلا دغسې یو پراجکشن پیدا سو چې اکثره وخت هغه منشا ډاکټر صاحبانو له دې میکوسا څخه یې اخیستې وي یا هم د انډومیټریم څخه اخیستې وي او بالاخره داخلي لیومین ته راوغځېدل هغوی ته موږ ته شی وایو یو پولیپ ورته وایو. یعنی پولیپ هغه پراجکشن یا هغه نوي پیدا سوي د غوښې رقم جوړښت چې د انډومیټریم مابین خواته را پیدا کیږي کیدای شي چې په مختلفو برخو کې وي کیدای شي چې سرویکس ته نږدې وي کیدای شي په باډي کې وي کیدای شي چې په پنډس کې وي په هره برخه کې واقع کیږي چې په اصل کې دغه پولیپ چې دی ډاکټر صاحبانو دا یو سالم سرطان د موږ تاسې ورباندې پوهېږو دی که هغه پولیپونه چې دلته پیدا کیږي اکثره یې سالم سرطان وي خو دا مه یېروئ یعنی اکثره یې مثلا موږ تاسې پوهېږو هغه سرطان دغه چې دي پولیپونه چې دلې پیدا کیږي هغه کیدای شي میوکس پولیپس وي یا لیومایماټوز پولیپس وي یا هم د پلاسینټل پولیپس وي خو دا ټول سالم وي ډاکټر صاحبانو سالم. خو دا مه یېروئ ځینې پولیپونه خبیث وي ډاکټر صاحبانو یا هم ځینې پولیپونه وي د پولیپس په شکل سره پیدا شوي خو اصل کې خبیث کینسر وي دا په یاد لرئ چې له هغې جملې څخه مثلا لکه انډومیټریل کارسینوما او یا هم کوري کارسینوما او یا هم سارکوماګانې کیدای شي چې ځینې د پولیپس په ډول سره را پیدا شي ډاکټر صاحبانو په انډومیټریم کې. نو هر پولیپ ته هم په خصوصا د انډومیټریم د برخې پولیپ ته هم په ښه نظر یا هم په عادي سترګه مه ورته ګوري ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. خو په صورت عموم کې پولیپونه چې په یوټرس کې پیدا کیږي میجورټي اف دیم آر بیناین اکثریت له هغې څخه ډاکټر صاحبانو سالم دي او میکس پولیپس په ډول سره وي. دا پولیپونه په خاص توګه سره په هغو ښځو کې ډېر واقع کیږي ډاکټر صاحبانو چې عمرونه یې تقریبا پاخه وي یا مینوپاوس ته نږدې وي یا تر مینوپاوس لږ راوښتي وي یعنې پیری مینوپاوسل ایج کې ډېر زیات پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو. پولیپونه کیدای شي ډاکټر صاحبانو چې کوچني وي او یا هم کیدای شي چې غټ وي. اکثره وخت پولیپونه چې را پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو په هغه کې په هسټر یا هم په یوټرس کې اسیمپټومیټیک وي خو ځینې کیدای شي چې ځینې
اعراض ورکړي چې مثلا له هغې جملې څخه یې تر ټولو خطرناک اعراض چې دي ډاکټر صاحبانو دا په خپله سطح باندې زخم پیدا کیږي او د هیموریج سبب کیږي ډیجنریشن پکې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو او کیدای سي چې بعضې وخت پلویک د برخې د سختو دردونو سبب هم سي. پولیپ ته چې موږ تاسې په سترګو باندې ګورو اکثره وخت په تعداد کې ډاکټر صاحبانو ممکن یو وي یا هم کیدای سي زیات وي. د انډومیټریم پولیپونه اکثره سیزل وي ډاکټر صاحبانو. سیزل پیژنئ؟ اکثره دغه پولیپونه چې وي تاسې فرض کړئ دغه انډومیټریم د داخل خواهی ده. سیزل دا معنا چې خپل یو پډنکل نه لري داسې سویسو کوم ځانګړی اکثره وخت داسې یو وي کیدای سي چې سیزلز وي یا هم کیدای سي چې ډاکټر صاحبانو بعضې وخت په تعداد کې زیات وي. ځینې بیا ډاکټر صاحبانو هغه سیزل چې وي هغه اکثره وخت کوچني وي او هغه چې پډنکل لري هغه بیا لږ اوږده وي. هغه بیا مثلا په هره برخه کې مثلا داسې چې خپل پډنکل یا هم سټاک ولري او په یو برخه کې د داخل لیمین خواته سره کم کېږي راځړېږي ډاکټر صاحبانو. ښه دا بیا ممکن یو څه غټ وي اوږده وي. د هیستالوژي له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو په اصل کې پولیکل چې د پولیپ چې دی ډاکټر صاحبانو سټروما لري او اکثره وخت د حجراتو له جملې څخه هغه حجرات لري کوم چې د انډومیټریم نارمل حجرات دي. کیدای سي چې حتی غدوات د انډومیټریم غدوات او حجرات خصوصا د میکوسا د برخې پکې ولیدل سي او په مرکزي برخه کې سټروما یعنی په سټروما کې کنیکټیو ټیشو ډیر زیات لیدل کیږي او د وینې رګونه پکې ډیر زیات لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو. او دغه انډومیټریل حجرات بالکل همدغسې فنکشنل حجرات وي لکه سره کوم د انډومیټریم د نورې برخې. غدوات هم فنکشنل وي او دغسې دوامداره ترشحات لري لکه سره کوم چې د انډومیټریم د نورو برخو دغه انډومیټریم دغه کوي ترشحات لري. دغه ګوري ډاکټر صاحبانو پولیپونه دي په یوټرس کې دننه. پولیپ اکثره وخت ډاکټر صاحبانو اسیمپټومیټیک پاتې کیږي. ځینې وخت کیدای سي چې دغه ښځې انفرټایل وي، ځینې وخت کیدای سي چې د پلویک د برخې دردونه او ځینې وخت کیدای سي چې ډاکټر صاحبانو چې حتی د پلویک د برخې د مینسس ایریګولیشن یا هم ایریګولر مینسس رامنځته کړي. اکثره وخت موږ تاسې دغه پولیپونه په ډیټیکشن چې کوو ډاکټر صاحبانو په ښه پرمختللي الټراساونډ سره کیږي او پر چشم سره کیږي ډاکټر صاحبانو په هیسټو سلپینګوګرافي سره چې یو قسم مواد دی هغه دلته ور انجکټ کوي د یوټرس ته په فورس په شدت سره او بیا بالاخره وروسته اکسرې اخلي او په هغو کې بیا ډېر ښه او روښانه لیدل کېږي بې د کوم تکلیف څخه یې موږ تاسې پکې لیدلی سو. د پولیپ یوازینی لارم څه دی ډاکټر صاحبانو؟ پولیپیکټومي. پولیپیکټومي کیدای سي چې موږ د هیسټروسکوپي په واسطه وکړو. یو ګورئ سیسټروسکوپي ده یو هیسټروسکوپي ده. هیسټروسکوپي بیا هغه کمرې ته ورته یو ریجټ پایپ چې دلته هغه ته ورداخلیږي ډاکټر صاحبانو د سرویکس د لارې یوټرس ته ورداخلیږي. په هغو باندې موږ تاسې پولیپیکټومي کولی سو او اوپن سرجري و لیپراسکوپي هم ورته کولی سو. صحیح سو؟